کې شوي د مبارزې لپاره یې څه کولی شو. ډاکټر صاحب ستړی مې سهار مو بخیر. سلام تاسو ته زموږ لیدونکو ته سلام. کور ودان خیر اوسئ. ډاکټر صاحب پیل به د پایلوري له ناروغۍ څخه وکړو. طبعا د اوس ټولنه کې اکثره مریضان چې دي همدغه مرض څخه ناخلاص کوي. د معدې د مکروب شتون او همداراز د دغه معدې څخه دغه ناروغي چې رامنځته کېږي ډېر سر ټکوي. دې لاملونه څه دي او څه ډول ناروغي ده؟ ښه، اچ پایلوری یا هلیکوبکټر پایلوری دا یو مکروب ده، یو ژوندی موجود ده. موږ د بهرني محیط نه د خوړو او د ملوثو اوبو په ذریعه اخلو او دا بالاخره معدې ته ځان ورسوي. په معده کې د ځای په ځای کېدو دپاره هغه میکانیزمونه موجود دي چې هغه بس مسلکي ده. ولې هغه څه چې لیدونکو ته باید ډېر جالب تمام شي د اچ پایلوري په هکله، ځکه پخوا طبي ضوابط موجود ول، تثبیت شوي موجود ول چې اچ پایلوری بالاخره د وخت په تېرېدو د سرطان سبب ګرځي. ولې په دې کې یو څه ضد و نقیص تیوریانې موجودې دي او تقریبا 3 تیوریانې دي چې تثبیت شوي هم دي. یوه ډله ساینسپوهان، طبي ساینسپوهان په دې باور دي چې نه، اچ پایلوری د بدن نارمل فلورا ده، یعنې داسې یوه بکټریا ده چې موږ ته ضرر نه رارسوي. دا ډېر کم خلک دي، دا ساینسپوهان، دا طبي پوهان ډېر کم دي. یوه بله ډله د طبي پوهانو تیوریانې یا هایپوتیسز موجودې دي چې دوی اچ پایلوري ته یعنې اچ پایلوری به ورځي په بدن کې به ځای پر ځای کېږي، ولې د هېڅ عرض او علائم سبب نه ګرځي. دا بې خاصیته یا خنثی یا نیوټرل اچ پایلوری ده. ولې شته داسې تثبیت شوي ضوابط چې اخرو کې هم دا څېړنې تثبیت شولې چې اچ پایلوری تقریبا د معدې د سرطان په هکله 15% ونډه لري، یعنې 15% سرطانونه د معدې د اچ پایلوري په واسطه منځته راځي. معنا دا که 100 نفره اچ پایلوري د معدې سرطان ولري، په دې 100 کې 95% ممکن د نورو خطر فکتورونو په واسطه باندې په سرطان اخته شوي وي، ولې 15 دانې هغه مریضان دي چې د اچ پایلوري په واسطه په سرطان اخته شوي دي. یو څه چې د اچ پایلوري په هکله مهمه ده او موږ ټول باید پرې پوه شو، ځکه یو څه دردسر یې په ولس کې جوړ کړی ده. هر سړي نه چې پوښتنه کوو که د معدې د هاضمې جهاز په هر بخش کې درد وي، ستونزه وي، نو که پوښتنه ترې کوي په یو ډول یې د اچ پایلوري ته ورسوي. د اچ پایلوري ګلوبلي په ټوله نړۍ کې تقریبا مشهوره ده او هر انسان ورسره اشنایي لري. نو په دې کې یو څو ټکي ډېر مهمه دي چې موږ باید زموږ لیدونکي حداقل باید په دې پوه شي. لومړی دا چې اچ پایلوري 58,000 کاله کېږي، د انسان سره یو ځای ژوند کوي او د انسان په وجود کې د ستونزو سبب ګرځي. هغه نظر، هغه طبقه یا هغه تیوریانې چې اچ پایلوري ډېر خطرناکه بولي، وایي چې دا به هرومرو د سرطان د منځته راتګ سبب ګرځي. نو که چېرې 58,000 کاله اچ پایلوري زموږ په محیط کې په انساني ټولنه کې موجود و او دا د سرطان د سبب د منځته راتګ سبب ګرځېده، نو اوس به په انساني ټولنه کې کرایسس یا بحران موجود و، ځکه اچ پایلوري موجود ده. نو دومره خطرناکه نه ده، ځکه د 58,000 کالو نه موجود ده انساني ټولنه کې. که خطرناکه وای نو دا بحران به په 58,000 کالو کې حتما راجګېده. یو بله ډله چې هغوی داسې فکر کوي چې ګواکې اچ پایلوري هېڅ خطر نه جوړوي، نو هغه هم غلطه ده، ځکه تثبیت شوي ضوابط داسې موجود دي چې اچ پایلوري د وخت په تېرېدو په 15% سرطانونو کې ونډه لري. نو هغه لیدونکي هیوادوال چې دوی په یو ډول باندې تشخیص شوي دي، یا د ډاکټر لخوا یا د محیط لخوا یا سلف ډایګنوز په خپله ځان تشخیص کړی ده چې ممکن زه باید اچ پایلوري ولرم، هغوی باید دغه څو تیوریانې، دغه څو نظریات په ذهن کې ځان سره ولري. لومړی ممکن اچ پایلوري د هغه تیوري مطابق په بدن کې د هېڅ خطر سبب ونه ګرځي چې هغه یو نارمل فلورا بولي، یو نورماله بکټریا یې بولي په بدن کې، یا د هغه تیوریانو مطابق چې هغه په بدن کې نیوټرل بې چارجه خنثی بولي، د هېڅ کوم تغییر یا بدلون سبب ونه ګرځي. ولې آخري تثبیت شوي ضوابط هغه دا دي چې په 15% د معدې د سرطان د منځته راتګ سبب ګرځي. نو موږ که احیانا اچ پایلوري تشخیص کوو په بدن کې، اول باید میتود د تشخیص وګورو چې په کومه طریقه باندې تشخیص شوی ده. دویم که تداوی ته اقدام کوو نو دشمنی باید د میکروب سره ونه کړو. اکثر از موږ هیوادوال دي چې هغه زما معاینه خانې ته د نورو ډاکټر صاحبانو او پی ډي کلینیکونو ته ورځي، تکلیف پوښتنه ترې کوو، تکلیف د څه ده؟ وایي اچ پایلوري. وروره ته په اچ پایلوري پوهېږې څه ده؟ اچ پایلوري باندې پوه نه یم، فقط نوم یې اورېدلی ده. نو دغه یو څه دردسر جوړ شوی ده زموږ په ټولنه کې. د خطر فکتورونه زموږ په ذهن کې چې اچ پایلوري بالاخره د سرطان سبب ګرځي او هلته یې موږ تشخیص کړو چې ورو ته په اچ پایلوري اخته یې. نو دغه یو څه د رواني ستونزو دپاره زمینه مساعد کوي. اچ پایلوري لکه څومره چې په ولس کې خطري مشهوره شوی ده، تعریف شوی ده، دومره خطرناکه نه ده. فقط 15% د معدې د سرطان سبب ګرځي او د کې هم هغه ټایپ د سرطانونو سبب ګرځي چې ډېر وایرولنس وي، ډېر مضر وي او د ډېر وخت دپاره په معده کې پاتې شي. نو دغه څه ول چې د ولس ممکن په ګټه تمام شي، په خپله بکټریا ده، میکروب ده او ژوندی موجود ده، د بهرني محیط نه یې اخلو. که چیرې د معدې دیوال ته یې ځان ورسوو، هغه ځای کې د وخت په تېرېدو د السر د زخم سبب ګرځي. بله ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې تاسو ویل چې بیرون عامل یو مکروب دی چې وجود ته داخلیږي معمولا د خولې له طریق څخه، کوم خواړه دي، کوم موارد دي؟ ځکه په افغانانو کې خو دا معمول دی چې اوس انرژي دې هم ډېر وڅښله باید اچ پایلوري دې نیسي، که مرچ دې هم ډېر وخوړه باید اچ پایلوري دې نیسي.